11 کسان شهیدان، 41 کسان لا درکه، 4 کسان ټپیان، 604 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیزه ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي. د دغه وزارت په ولایتو کې د سیلابونو په رامنځته کېدو سره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ټیمونو ته په جدي توګه لارښوونې شوي ترڅو ټولې سرچینې او امکانات همغږي کړي او سیمې ته یې ولېږدوي. همدارنګه د نور ولایتو پیښو سره د مبارزې ریاستونو ته لارښوونه شوې چې د احتمالي خطرونو پر وړاندې احتیاطي تدابیر ونیسي ترڅو د پیښې رامنځته کېدو په صورت کې بیړنۍ رسېدنه وشي. د یادونې وړ ده چې دغه وزارت د ملي او نړیوالو مؤسسو سره په همکارۍ د 1402 کال د وری میاشتې له اولې نیټې څخه تر اوسه نږدې 90,000 کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشلي او دغه لړۍ روانه ده. همدارنګه د طبیعي پیښو له امله په تیرو 4 میاشتو کې 214 کسان شهیدان، 320 کسان ټپیان، 3115 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3800 څاروي او د 41 جریبه څخه زیاته کرنیزه ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي. 3 شب گذشته سیلاب‌ها شروع شده. تقریبا 31 نفر شهید داریم، 74 نفر زخمی است و 604 خانه، بیشتر از 604 خانه تخریب شده و 250 از مواشی تلف شده و بیشتر از صدها جریب زمین از بین رفته. همین رقم 41 نفر مفقود هم است. در کدام مناطق بوده؟ بیشترینش در میدان وردک است. میدان وردک 26 تن شهید داریم ما و 44 نفر زخمی داریم تا فعلا. شب گذشته میدان وردک است. شب گذشته و در غزنی روز گذشته است. ما تاریخ 29 را که ما گفتیم روز گذشته در غزنی سیل آمده بود. تقریبا 4 ولسوالیش در بر میگیره که مرکز است، ولسوالی اندر است، خواجه و مریض و زنخان است که تا فعلا گزارش اولیش 30 خانه تخریب شده و بساطها جریب زمین زراعتی از بین رفته و فعلا هم رسیدگی اجتماع جستجوی ما جریان داره تا تلفات جانی و جانی نداریم. د 1402 کال لکه مخکې چې موږ شریکه کړله د حمل د میاشتې نه تر اوسه پورې 214 تنه شهیدان شوي دي او 320 تنه مجروح دي، 3115 کورونه تخریب شوي دي او همدارنګه 3800 مواشي تلف دي، 14953 جریبه زراعتي ځمکې تخریب شوي دي او د تیرې ورځې راهیسې د موږ رسیدګي دا ده چې د موږ ټول ټیمونه ډېری ځایو ته موږ اولیه مواد هم لیږلي، خوراکي مواد دي، اوړه دي، مثلا خیمې دي او اوس هم ټیمونه د موږ ډېری رئیسان د اوس هلته مصروف دي، په ساحو کې دي، په میدان وردګو کې هم دي، په غزني کې هم همدا رقم دي، کارمندان مرکزي هم تللي، ولایتي هم هلته لګیا دي کار کوي او په پغمان کې هم دي چې ارغندې کوم منطقه. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق